ملګرو په 2 ورځو کې د ننه د فیسبوک پیج مونټایز کړئ. ملګرو دوستانو که تاسو هم د فیسبوک پیج جوړ کړی وي او تر ننه پورې کنټینټ مونټایزیشن تاسو ته نوي میلو، نو ملګرو دوستانو په نن ویډیو کې به داسې طریقه درښایم چې تاسو به په 2 ورځو کې د ننه تاسو ته کنټینټ مونټایزیشن میلو شي. نو ملګرو دوستانو که تاسو هم د کلونو نه خواري کوئ خو تاسو تر اوسه پورې نه دی میلو شوی، نو دا ویډیو خاص تاسو دپاره د ویډیو تر پای به راسره پاتې کېږي. ویډیو به تر پای راسره ګورئ او مکمل طریقه به زده کوئ چې ما کومه طریقه اپلای کړې ده. ملګرو ما دا نوی پیج جوړ کړو، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د نن یو هفته وړاندې سیره، نو زه به په دې پیج باندې کنټینټ مونټایزیشن آن کوم. نو دا ویډیو به راسره وګورئ او طریقه به زده کړئ سیده چې تاسو ته هم کنټینټ مونټایزیشن میلو شي او ستاسو خواري رنګ وروړي، ستاسو محنت رنګ وروړي او تاسو پې هم کار شروع کړئ او پیسې ترې نه وګټئ. نو ملګرو دوستانو راځئ ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم او کله چې ما دا پیج جوړ کړی او په کومه طریقه باندې مې جوړ کړی او که هغه طریقه تاسو زده کول غواړئ نو زما په یوټیوب چینل کې په ویډیو اپلوډ شوی دغه ویډیو ده، دا ویډیو لازم وګورئ او کمپلیټ طریقه زده کړئ چې تاسو به د فیسبوک پیج څنګه جوړوئ او هغې ته به تاسو ویډیو څنګه اپلوډ کوئ. نو راځئ ملګرو دوستانو ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم، زه به تاسو ته په نن ویډیو کې د فیسبوک کنټینټ مونټایزیشن په باره کې لږ شانتې معلومات درکوم او دا به تاسو څنګه آن کوئ، دې ته به اپلای څنګه کوئ. نو په نن ویډیو کې زه تاسو ته کمپلیټ معلومات درکوم، د ویډیو تر پایه به راسره پاتې کېږي. راځئ ځو د موبایل سکرین ته، خو د موبایل د سکرین نه مخکې یوه غوښتنه لرم که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل لازم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي، ځکه چې زه په دغه چینل باندې روزانه همدغه رقم سکیل ویډیوز او داسې اے آی سکیل طریقې او داسې د دې نه بعد د ترکیې د اداکارانو معلومات هم شیر کوم. نو که تاسو زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ. راځئ ځو د موبایل سکرین ته. ملګرو دوستانو زه د موبایل سکرین ته راغلم او انشاءالله داسې طریقه درښایم چې په 2 ورځو کې د ننه به تاسو ته کنټینټ مونټایزیشن میلو شي سیره یا په هفته کې. نو ملګرو دوستانو ویډیو ډېره زیاته نه اوږدوم، ستاسو ټایم نه ضایع کوم. راځئ موږ به فیسبوک اوپن کړو. سیره د فیسبوک اوپن کېدو نه بعد به تاسو سره دغه رقم انټرفیس راشي، لاندې کوم ډیشبورډ دی په دې باندې به کلیک وکړئ، که دلته نه ښکارېدو بره په 3 لاین کلیک وکړئ. سیره دلته بره ما سره شو کېږي، که دلته تاسو سره نه شو کېدو په سی مور باندې تاسو کلیک وکړئ ملګرو دوستانو او دلته کې پکې سکرولینګ وکړئ، دلته به تاسو سره شو کېږي. سیره نو که دلته کې هم تاسو سره ملګرو دوستانو نه شو کېدو د دې ځای نه بوځئ، تاسو به بیا پروفایل ته ننوځئ. سیره که نه په پروفایل کې مینه تاسو ته ښکاري شو کېږي. سیره نو انشاءالله دلته کې به هم تاسو ته شو کېږي. نو په 3 ځایونو کې ما تاسو ته دروښودل، که په یو ځای کې نه وي په بل ځای کې به لازم تاسو سره شو کېږي. سیره زه دې ته ویډیو څه اپلوډ کوم، دې ته زه کنټینټ د جنګل ویډیوګانې اپلوډ کوم، ځنګلي ځناورو. سیره زه دا په اے آی باندې جوړوم، که تاسو طریقې زده کول غواړئ نو ما په خپل یوټیوب چینل کې په ویډیو اپلوډ کړی چې دا ویډیوګانې به تاسو څنګه جوړوئ. سیره راځئ اوس زه موږ د کنټینټ مونټایزیشن باره کې خبرې اترې کوو. کنټینټ مونټایزیشن به تاسو ته څنګه میلاویږي. نو لاندې په ډیشبورډ باندې ما کلیک وکړلو، بره به تاسو په مونټایزیشن باندې کلیک وکړئ، بره تاسو ته ښکاري، که دلته تاسو ته نه ښکارېدو ملګرو دوستانو نو بیا پکې تاسو لږ شانتې سکرولینګ وکړئ او دلته به تاسو ته ښکاري. سیره دلته کینده انوایټ اونلی. سیره که نه نو ملګرو کنټینټ مونټایزیشن په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ، که نه ښکارېدو لږ شانتې سکرولینګ پکې اخوا دېخوا وکړئ نو بیا به هم تاسو ته ښکاري. نو زه به سمپل ساده په دې باندې کلیک وکړم، لاندې کومه بټن ده سیره ملګرو دوستانو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. سیره دغه رقم بټن به تاسو سره هم راغلی، دا نوی اپډیټ راغلی دی. سیره نو تاسو چې کوم د لاندې بټن ده په دې باندې به تاسو سمپل ساده کلیک وکړئ او دلته به لږ شانتې اپیل لږ شانتې لیکل ورکړئ او تاسو ته به کنټینټ مونټایزیشن میلو شي. ملګرو دلته کې تاسو سره خو دا رقم انټرفیس راغلو، خو دې کې به تاسو څه لیکئ. سیره تاسو به په دې برني آپشن باندې کلیک وکړئ چې کوم دغه ایرو غوندې کې ښکاري، دغه شی ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ دلته به کټګوري سلیکټ کړئ. سیره که نه نو زه پکې دا ډیجیټل کریټر پکې دلته کې ما سلیکټ کړلو، لاندې په ډن باندې به زه کلیک وکړم. که تاسو کومه کټګوري بل سره ریلیټډ وي نو تاسو پکې هر رقم کټګوري سلیکټ کولی شئ. سیره نو دا به تاسو ورکئ. بیا ملګرو تاسو په د دویم ایرو باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو شارټ ویډیوز اپلوډ کوئ یا فوټو اپلوډ کوئ یا ټیکس اپلوډ کوئ یا سټوري. نو زه صرف شارټ ویډیوز اپلوډ کوم. تاسو چې کومې ویډیوګانې اپلوډ کوئ نو په هغې باندې به سمپل ساده کلیک وکړئ. سیره نو زه شارټ ویډیوز اپلوډ کوم، زه په شارټ باندې کلیک کوم، تاسو ټولې اپلوډ کوئ په ټولو کلیک وکړئ. سیره زه صرف شارټ اپلوډ کوم، په ډن باندې مې کلیک وکړلو. د دې نه بعد لاندې دغه ډسکرپشن غوندې کې خالي ځای دی، دلته کې به تاسو اپیل ټایپ کوئ. نو ملګرو دوستانو ما اپیل ځان سره کاپي کړی ده، دغه اپیل زه تاسو ته په سکرین باندې لیکم او دا لیکل پکې تاسو هم وکړئ. سیره دغه یو لاین لیکل مې پکې وکړل، دغه لیکل تاسو ته په سکرین ښکاري، ما درته ولیکل، د دې نه سکرین شاټ راواخلئ چې درنه ورک نه شي. سیره لاندې کوم دا ټاګل دی دا به تاسو آن کړئ. دا څه دپاره آن کړئ؟ که چېرې تاسو سره سوشل میډیا اکاونټ وي نو هغه پکې هم ایډ کړئ، او که تاسو سره نه وي ملګرو دوستانو نو تاسو پردي پکې هم ایډ کولی شئ. سیره زه هم پکې پردي ایډ کوم، ما سره خپل نشته. نو دلته تاسو ټیک ټاک یا یوټیوب یا انسټاګرام پکې هر یو ایډ کوئ. سیره زه پکې صرف انسټاګرام ایډ کوم، او که تاسو پکې ټیک ټاک یوټیوب ایډ کوئ نو هغه هم پکې ایډ کېږي. نو ما پکې انسټاګرام ایډ کړو، دلته کې به زه د یو وایرل انسټاګرام نوم
نوم ورکم چې زما د کنټین ریلیټډ وي تاسو په انسټاګرام یا په یوټیوب په هر څه باندې سرچ کوئ چې کوم وایرل اکاونټ وي د هغې هغه نوم راواخلئ او دلته کې به تاسو پیسټ کړئ سیره نو ما دا نوم را کاپي کړی دا به زه دلته کې ورکم دې کې سپیس دی ملګرو دا سور لاین پرې راول دا سپیس پتې زه ختم کم سیره او دلته لاندې به زه ورته ولیکم دا کم لاندې زیره کنه دلته کې نمبر اف فالوور لیکلی سیره یعنی څومره فالوور لري سیره نو د دې اکاونټ تقریبا 3 میلیونه فالوور دي سیره نو زه به دلته کې 3 میلیون ولیکم ملګرو دوستانو سیره کنه په انسو کې به تاسو دغه رقم ولیکئ تاسو چې کوم اکاونټ پکې اډ کړئ د کوم اکاونټ نوم پکې اډ کړئ نو هغې چې څومره فالوور وي څومره سبسکرایب وي نو هغه به تاسو لاندې ولیکئ او لاندې کوم دا شنه بټن ده په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ یعنی په سبمیټ باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو دوستانو تاسو اپیل به وشي تاسو اپیل په فیسبوک ته لاړ شي او هغه په ورځ نیمه کې تاسو اپیل وکړئ په 24 غنټو کې هم کتلی شي سیره او تاسو کله چې پیج وګورئ نو ان شاء الله تاسو ته به ډېر زر کنټینټ مونټایزیشن مکمل فری میلو شي په پاکستان کې یا افغانستان کې په هر هیواد کې نو همدغه طریقه ملګرو دوستانو په کمنټ کې راته لازم به وای ویډیو څنګه وا او داسې طریقه به ته هیڅ چا نه وي راوړي سیره ملګرو دوستانو تاسو کتلی شي دوباره زه کنټینټ مونټایزیشن ته راغلم هر څه پکې چینج شول او بدل شول نو تاسو کتلی شئ چې دلته کې تاسو په ویډیو باندې څومره ویوز راځي هماره به تاسو ته زر کنټینټ مونټایزیشن میلاویږي سیره زما کنټینټ مونټایزیشن کې وختي هر څه بدل اوس پکې بدل شو دا لاینونه هم پکې راغلل نو ملګرو دوستانو همدغه طریقه وه همدغه طریقه تاسو هم اپلای کوئ ویډیو وګورئ که پوه شوي نه نو دوباره هم ویډیو کتلی شئ او مکمل طریقه زده کړئ نو په کمنټ کې به راته لازم وایي ویډیو څنګه وه او راتلونکي ویډیو درته په څه شي باندې جوړه کړم ملګرو دوستانو ویډیو تر دغه ځای پورې وه دا کومه طریقه درته ما وښودله ملګرو دوستانو د دغه لیکلو نه سکرین شاټ یې راواخلئ او په دغه طریقه باندې تاسو هم خپل پیج ته اپلای وکړئ صحیح ده خپل فیسبوک پیج ته اپلای وکړئ نو ستاسو کنټینټ مونټایزیشن به هم ډېر زر په هفته کې یا په 2 ورځو کې دننه نه تاسو ته میلو شي نو ملګرو دوستانو ویډیو تر دغه ځای پورې وه په کمنټ کې راته لازم ووایي ویډیو څنګه وه او راتلونکي ویډیو درته په څه شي باندې جوړه کړم که تاسو غواړئ چې پر اے آی باندې فری ویډیوګانې جوړې کړئ هغه هم انلیمیټډ نو په کمنټ کې ماته اے آی ویډیوز ټایپ کړئ چې زه تاسو ته راتلونکي ویډیو پر اے آی ویډیوګانو باندې جوړه کړم که غواړئ چې د ترکیې د اداکارانو معلومات ترلاسه کړئ زه اکثر د ترکیې د اداکارانو معلومات هم شیر کوم په خپل یوټیوب چینل کې نو تاسو ماته د یو اداکار نوم په کمنټ کې ولیکئ د هغه په اړه به درته کمپلیټ معلومات راوړم او درته به شیر کړم دوستانو که تاسو غواړئ چې د ټیک ټاک یو کې اکاونټ یا یو ایس ای اکاونټ به څنګه کریټ کوئ په خپل موبایل کې په پاکستان یا افغانستان کې نو پر کمنټ کې ماته ټیک ټاک یو کې یا یو ایس ای اکاونټ ټایپ کړئ نو راتلونکي ویډیو به درته په لازم جوړوم سیره نو ښکلي کمنټ وکړئ زه ستاسو د کمنټ په تمه یم په کمنټ کې راته لازم وایي چې ویډیو ستاسو خوښه شوه او که نه ملګرو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوي نو له مزید داسې ویډیوګانو دپاره زموږ د یوټیوب چینل لازم سبسکرایب کړئ سم سکیل ایچ بي دغه چینل دی دې باندې مزید هم دغه رقم ویډیوګانې او خوندورې ښایسته زبردست ویډیوګانې او معلومات به سره شیر کوم نو دا لازم سبسکرایب کړئ او ور بیل آیکن در سره پریس کړئ چې زموږ هر راتلونکي ویډیو تاسو ته پر وخت میلاویږي په بله ویډیو کې به میلاویږو په لوی الله مو سپارم